پاکستان ته طالبانو د خدمتونو دوام TTP او پاکستاني پوځ ترمنځ یې اوربند وکړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې طالبانو پخوا افغانستان کې یو ورځ اوربند ته نه حاضرېدل، خو اوس د نورو ترمنځ اوربند کوي. خلک وایي که اوربند اسلامي طریقه ده، بیا ولې کله چې افغان وژنه روانه وه اوربند نه کېدو؟ تازه خبر دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د پاکستان د حکومت او د پاکستان د طالبانو د تحریک ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې د مذاکراتو ترسره کېدو او اوربند خبر ورکړ. نوموړي په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د مذاکراتو په جریان کې په اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډمهاله اوربند هم توافق وشو. مجاهد زیاتوي چې دوی د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالي شکل پر مخ لاړه شي، او له دواړو طرفو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. د طالبانو ویان نه دی ویلي چې یاد شوي مذاکرات د طالبانو له اړخه کومې ډلې تنظیم کړي وو. پرون رسنۍ خبر ورکړ چې د پاکستان یو قلوردو قمندان او د استخباراتو ادارې پخوانی رئیس جنرال فیض حمید له پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو په هدف کابل ته تللی دی. مخکې د یو لړ نورو داسو مذاکراتو کوربتوب د حقاني شبکې مشر او د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر مولوي سراج الدین حقاني په خوست ولایت کې کړی و. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.